الله رسول فرمایي وایي که چیرې یو سړی هره ورځ 200 واره قل هو الله شریف ووایي، یو سړی هره ورځ 200 واره قل هو الله شریف ووایي، 200 واره بیخي په 20 منټه کې ویل کېږي، بلا نه غواړي، په 20 منټه کې زیات تقریبا نه راځي. د الله رسول فرمایي د 500 کالو گناوی الله رب العزت المعافیه ويمحي عنه ذنوب 50 سنه الا ان يكون عليه دين رواه الترمذي. که یو سړی د ورځې 200 واره قل هو الله شریف ووایي، الله رب العزت د 500 کالو ګناه ورمعافیه. اوس یو سړی وایي یاره مولوي صاحب د دې نو دا معنا ده چې بس دې ګناوې کوئ بیا 200 واره قل هو الله شریف ووایي بس تا ګناوې به معافیږي. ګورئ یوه ګناه سړی په دا نیت کوي چې زه به څه کوم، زه به مطلب ګناه وکړم د هغه بعد به قل والله ووایم، دا پر الله باندې جرت دی، دا دلاوري ده، دا ډېره لویه بېوقوفي ده. څه معلومه ده که دې ګناه وکړه الله رب العزت توفیق دی چې نه کوي در د قل هو الله نه کوي در. او بیا د دې مثال داسې دی مولوي شفالي تانوي صاحب فرمایي چې زه به ګناه وکړم د هغه بعد توبه وباسم استغفار ووایم. د دې مثال دی لکه یو سړی راولاړ سي ګوته وسوځي په اور باندې، بیا وایي برنل هغه دې پروت بیا به زه برنل ووایم. دا بېوقوفي ده که نه ده؟ بېعقلي ده و. یوه را ګوته سوځي بیا راولاړېږي پر هغه پټۍ لګوي، برنل لګوي، پر هغه باندې بل شی لګوي. نو دلته هم که ته دا وایې چې یاره زه به دا ګناوې وکړم مولوي صاحب خلک خطا باسي بس بیا به قل والله ووایم الله رب العزت بس ما د 500 کالو ګناوې را معاف کړي، الله بس ما د 500 کالو. ګوره دا د الله احسان دی، دا د الله احسان دی چې ګوره الله رب العزت ما او تا ته دومره اساني جوړه کړله. اوس که ما او تا د 500 کالو دا وایي چې مطلب ما د 500 کالو ګناوې ته یې کړلې نو نورې ګناوې زما نشته، نو ښه نو هغه د عربو کلو ژوند راته ګوري نو هغه بیا په چی سمایه د دوزخ خو خدای راوګرځولی ټیک شو تا دغه قل هو الله وویله. نو هلته چې د عربو کلو ژوند دی جنت دی نعمتونه د الله رب العزت سره ملاقات دی هغه بیا په چی شوه. د خلکو عقلونه نه دي، دوی کوشش دا کوي چې یو رقم مولوي صاحب په خبره کې پساو کړي، یاره مولوي صاحب دا خبره دې وکړه ارشه دی وایي زما ټوټل عمر 50 کاله دی بس 200 واره به قل والله ووایم 200 واره تا قل والله ستا 50 کالو ګناوې معاف شو. مثال درته وایم. نو اوس خو حساب کتاب هم ډېر سخت دی هغه په چیش خلاصوي صحیح شو. د حشرګاه میدان هم ډېر سخت دی هغه د صحابو دپاره هم سخت جنتیان هغه څه چم کوي بېشته ته الله جنت درکوي هغه څه چم کوي. دا خبره نه ده، دا د الله عظیم احسان دی چې الله وما تا ته په لږ تورو کې بیخي ډېر لوی شی راکوي. د 500 کالو ګناوې خو معافېږي هو د الله رسول فرمایي، خو الا الدین قرضه نه در معافوي، پور نه در معافوي. هغه که 500,000 واره قل والله شریف ووایې پور الله نه در معافوي. پور نو خالي دا نه دی چې ما تا ته روپۍ درکړي ته پسې ولاړې. پوره څه مراد دا دی زه دې بېعزته کړی ته مې بېعزته کړی، هغه هم په دې چې ما ته ناکه په ناکه بېعزته کړی، تا په ما پسې غیبت کړی دی، ما په تا پسې غیبت کړی، دا نه معافېږي. تا زما 2 روپۍ خوړلي دي ما ستا 2 روپۍ خور، دا نه معافېږي. د الله رسول فرمایي صحیح حدیث دی د شهید هر ګناه الله رب العزت ورمعافوي، هر ګناه الله ورمعافوي الا الدین قرضه نه ورمعافوي، قرض الله نه ورمعافوي، قرضه به ورسوي. او څونه ډېر خلک دي او څونه په دا خبره د پلانې 2 روپۍ را باندې دي ورکوي یې نه. دا داسې خلک څه ده بازار دی، بازار کې پلازې دي په هغې کې ورور په کرایه خلک اوسېږي، راسي یو میاشت 2 درو دپاره ځای په کرایه ونیسي بس بیا نو پرچون دوکانه سره تعلق جوړ کړي دا زما ځای دی ما ته شیان د میاشتې راکوه تا ته پیسې میاشت 2 5 ورکړي 6مه میاشت ولاړ شي پسې وګرځي صحیح دی دی نو بیا ما پیدا کوي او دی دې نسي پیدا کوئ زه دې هم نسم پیدا کوئ ما هم څوک نسي پیدا کوئ خو الله جل جلاله خو پیدا کوئ سي په قبر کې څه چم کوي قبر کې خدا تورې نه ځایږي د قرضې ډېر خیال وکړه که د چا پور در باندې دی ورسوه او ستی بیا دغه خانه خراب ده د بل روپۍ ښه خوند درکړي در سره پرتې چې زه تی ته 2 لک روپۍ درکړم دا در سره کښېږده د ماجت 2 لک روپۍ داسې خوند درکوي خاص لکه دا چې د اسمان الله رب العزت باندې راوورولې دا خوند نه کیدی نه کیدی شي بالکل سبا به مړه یو شی به راته پروت دی د الله رسول فرمایي په جهنم کې به څه جهنمیان ډېرې چغې وي ډېرې بغارې وي ډېرې کوکې وي دا نور جهنمیان به ډېر ځینې تنګ شي دا څوک دی واره خدایي موږ په عذاب یو په جهنم کې یو په اور سوځل کېږو دا د کومې خوا پکې رالی دا د کومې خوا
هغه خپل عذاب یې راکې هېر کړي د دوی نارو نور په عذاب کړلو لکه یو سړی کله کله بیماري ناجوړه په عذاب وي و دا خپله ناجوړي یوه خواته ده د کوچنیانو شور بله خواته دی و یاره دا ناجوړي راکې هېره که دا کوچنیان راسه ډېرېږي دلته به دا جهنمیان وایي په مړش کې خپل عذاب یې هېر کړي دا څه عذاب دی پوښتنه به وشي دا څوک دي د الله رسول فرمایي دا به هغه کسان چې پور یې کړی دی پور یې اخیستی دی قرضه یې اخیستې ده بیا یې چیش کړي دي بیا یې دا کړی نه ده په هغې پسې مړ شو دا خلک څونه ډېر خلک قرضې واخلي څوک موټرسایکلان واخلي څوک موټران واخلي شورم والا څه څوک مطلب بینک څه قرضه واخلي څوک یې د یو ښو خلکو څه واخلي څوک یې د دوکاندارانو بل پسې ولاړ شي دا خیال دی چې د دوکاندار هېر شوم د دې کلي هېر شوم د الله خو نه هېرېږي حساب خو الله را سره کوي یار صحیح سلو بالکل دا شی مه کوئ یوه انا عبدالله بن مبارک رحمه الله په باره کې راځي د یو چا څه قلم اخیستی و عاریتن لکه اوس موږ ته موټران په کرایه خو باوه کې قلم هم په کرایه و یا کرایه نه دا قلم راکړه زه څه کار جنې اخلم قرار د قلم جنې اخیستی قلم باندې به یو حدیث شریف لیکي یا به مسله لیکله خیر نو کلم یې بیرته په خپله بسته کې واچوي په خپله بټوه ورشي چولو دی د سفره څه بیرته رالی مثلا د مکې سره رالی مدینې لره یا د یمن سره رالی مدینې لره یا د مکې څه ولاړې یمن لره دونه فاصله وه دی چې کور ته رالی چې ویې کتل قلم ورسره دی وای اوس به څه پکوي بیرته دا خپله تیاري وکړه شپه او دوې به تېرې کړې بیرته پر خپل وښ یا پر آس کښېنستی هغه بل وطن له رابلې علاقې له ولاړ یا قلم یې ورورسوي وی عبدالله بن مبارک یو وخت د چا څه آس عاریتن اخیستی عاریتن نه په کرایه آس یې اخیستی چې در فلاني ځای ځم بیرته راځم نو پر لارې دا غمچنه جنۍ لاس و دا آس چې سړی پوهوي چې جنۍ لاس وله نو غمچنه لاس و دا آس وي پنځه قدم مخته ولاړ شو بیا درېږو د آس پر هغه ځای ودرېږي را شوه سولو ورله یې غمچنې راواخیست آس یې نه پسې را وګرځوئ ملګري ورته ویل نو خو آس ور وګرځوه څه به خواته ورسو ویل نه ما آس د هغه ځایه تر دې ځایه د دې ځایه تر هغه ځایه په کرایه جنې اخیستې دا ما نه دي ورته ویل ما بینځ کې دا 10 قدمه چې دي موږ ډېر دروغجنان یو که العیاذ بالله دوی ډېر بد خلک تر موږ دروغجنان شته تر موږ دوکهبازان شته تر موږ بېکاره شته تر موږ بېلارې خلک شته نشته هسې په دین او په اسلام خلک خطا ایستلي دي هسې په مسجدانو په لمنځو په ذکرو په ژورو په لنګوټو موږ خلک خطا ایستلي دي دا په دا خبرو به نه خطا وځو